خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو څخه پاتې نظامی اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلیږي. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ ګډې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې نظامی اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو د بدلولو لپاره د موقعیت، مساحت، شته امکاناتو، اړتیاو، مدیریت او عملي چارو پیل په اړه هر اړخیزه ارزونه ترسره او راپور یې له اقتصادي کمیسیون سره شریک کړي. د اقتصادي کمیسیون له پریکړې سره سم اسلامي امارت وپتېیلی چې له بهرنیو ځواکونو پاتې نظامي اډې پر اقتصادي زونونو بدلې کړي. یا د نظامي اډې چې پر کابل سربیره، پروان، کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې دي، په نږدې راتلونکي کې به په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې شي. همدارنګه یا د نظامي اډې د پراخو سیمو درلودو سربیره د اقتصادي چارو لپاره په لازمو امکاناتو سمبالې دي او د لومړنیو څېړنو پر اساس د ځانګړو اقتصادي زونونو لپاره مناسبې بلل شوي دي. د یادونې وړ دی چې ځانګړي اقتصادي زونونه د مستقیمې بهرنۍ پانګونې د راجلبولو، د صنعتي کېدو پر لور د چټکو ګامونو اخیستو، په پراخه کچه د کاري زمینې برابرولو او د چټک اقتصادي پرمختګ لپاره په نړۍ کې یو منل شوی میکانیزم دی. نو له همدې امله د افغانستان اسلامي امارت وپتېیلی چې له بهرنیو ځواکونو پاتې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال